بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک په سفر تللی سفریانه لمونځ کوي نو د سفریانه لمانځه طریقه څنګه ده؟ که په جماعت باندې دا سفریانه لمونځ کوي باید څنګه یې ادا کړي؟ نیت به یې څنګه وي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک 88 کیلومتره د کوره څخه لیرې د سفر په نیت ولاړ سي، دا سړی مسافر بلل کېږي. دا سړی به فرض لمونځ 4 رکعتیز 2 رکعته کوي، او که چیرې د یوازې لمونځ کاوه یا په مسافر امام پسې کاوه نو د 2 رکعتو فرض و نیت سفریانه به کوي. او که یې چیرې په مقیم امام پسې لمونځ کاوه د ده فرض خو 2 رکعته دي او هغه امام 4 رکعته کوي، نو دی به 4 رکعته ورسره کوي، 2 رکعته یې فرض ګرځېږي، 2 رکعته یې نفل. هلته به نو بیا تعداد د رکعتو نه یادوي، بلکې داسې به وایي نیت مې دی د زړه د اخلاص سره لمونځ کوم، فرض د دې ماپښین یا فرض د دې مازدیګر دی. او که چیرې امام مسافر وي او خلک مقیم وي نو امام چې پر 2 رکعتو باندې سلام وګرځي، هغه مقیم سړی به ولاړ سي، هغه پاته 2 رکعته لمونځ به پسې ادا کړي. المبسوط للسرخسي جلد اول صفحه 219. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.